د زابل ولایت مرکز قلات کې د 3.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د 250 متره کانال د جوړولو چارې پیل شوې. د زابل ولایت مرکز قلات ښار کې د یو کانال د جوړېدو چارې نن د مسؤلینو له لوري پیل شوې. د کلات ښاروال د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې نن په کلات ښار کې د زړو ګودامونو په ساحه کې 250 متره کانال او په ښار کې دننه د 2 بابه تشنابونو د جوړېدو چارې د UNDP یا ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي لګښت د کلات ښاروالۍ تر نظارت لاندې د 3.4 میلیونه افغانۍ په ارزښت پیل شوي چې کارونه به د 2 میاشتو په جریان کې بشپړ شي. ښاروال زیاته کړه چې د دوی له لوري د یوه مارکیټ په ښار کې د نورو تشنابونو او پلچکونو د جوړېدو چارې هم روانې دي. 200 متره کانال دی په ښار کې چې د کانال ټوله د بیکاره او کچره اوبه به پکې د ښار څخه وځي او 2 سیټه تشنابونه دي. په دې تشنابو کې نیم د زنانه ودي نیم د مردانه ودي. په ورته مهال په یادو پروژو کې په کار لګیا کارګر وایي دوی خوښ دي چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې او د نورو هیوادونو له مهاجرت څخه راګرځېدلي. الحمدلله بس په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې یو خو د ملک آبادي د بل د ځوانان په کار شو په دې باندې ډېر خوشحاله یو او ډېر ویاړ کوو. غوښتنه همدا ده د امارت څخه چې انشاءالله نورې داسې پروژې پلې کړي د ملک د خدمت لپاره چې هم ځوانان په کار شي له نورو ملکو راوګرځي او هم وطن آباد شي. ډېر خوشحاله یو د نورو ولایتونو څخه د ایران څخه دغه ځای راوګرځېدو خپل په ولایت کې مو کار شروع دی نو د دې څخه موږ ټولو مننه کوو. پوښتنه مو دا ده چې دا کار دوامدار وي چې موږ پر کار یو زموږ کور یو ګزاره سره پکېږي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د امن فضا خپره شوې او خلک په ارام زړه سره په کار کولو بوخت دي.